ولس باید په هیڅ صورت له خپلو هیڅ ډول حقه او ثابتو حقوقو څخه محروم نه کړل شي. د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. د اسلامي امارت لخوا د ښوونځیو بندول او د هغې وروسته د پوهنتونونو بندول یو داسې امر و چې هیچا هم دا هیله نه درلودله چې دا ډول کار به وشي. هغه وروسته چې دغه ښوونځي بند شو، د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزیر او د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په خپل منځ کې مجلس کړی و. له دغه مجلس څخه وروسته د یو شمېر دیني عالمانو په ملتیا کندهار ته تللي، ترڅو د اسلامي امارت مشرانو ته دا قناعت ورکړي چې ښوونځي خلاص کړي، چې دغه ښوونځي بندول د اسلامي امارت لپاره ډیر مشکلات ایجادوي. په کندهار کې دوو سرچینو BBC پښتو ته ویلي دي چې د طالبان د کورنیو چارو او دفاع چارسنبالي وزیران کندهار ته رسیدلي، چې پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړې د بندیز په اړه د طالبانو له مشر هیبت الله اخندزاده سره خبرې وکړي. د دواړو سرچینو په وینا تېره شنبه ښاغلی مولوي محمد یعقوب مجاهد او خلیفه سراج الدین حقاني کندهار ته رسیدلي وو. د اسلامي امارت د دفاع او کورنیو چارو وزارت وزیرانو په کندهار کې د کندهار له والي حاجي محمد یوسف وفا سره کتلي. ښاغلی وفا د اسلامي امارت د مشر ته د نږدې کسانو څخه بلل کیږي. محمد یوسف وفا ته د یو نږدې سرچینې په وینا کله چې له کابل او نور ولایتونو چارواکي ولسي خلک د طالبانو له مشر سره کینی د کتنې لپاره کندهار ته لاړ شي، ډیری وخت لومړی د کندهار والي سره ګوري او بیا مشرتابه سره د کتنې لپاره همغږي کیږي. وروسته له هغه چې دغه ښوونځي بند شول، د لوړو زده کړو وزارت پوهنتونونو کې د ښځو زده کړې هم ځنډولې دي. د نجونو د پوهنتونونو بندول د هیواد په دننه او بهر کې له ګڼو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. د یوې بلې سرچینې په وینا چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، BBC ته ویلي دي د طالبان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي، د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد، د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني په څیر ځینې مهمې څیرې پوهنتونونو ته د نجونو پر زده کړې له بندیز سره سخت مخالف دي، خو په ښکاره له څه ویلو څخه یې ډډه کوي. نږدې 3 میاشتې وړاندې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ستانکزي کابل کې یو ناستې ته ویلي وو چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی او په دې برخه کې باید د هیڅ چا شخصي نظر ته ونه کتل شي او د هیڅ چا شخصي نظر هم مهم نه دی. ښاغلي ستانکزي چې له امریکا سره په دوحه کې د خبرو پر مهال د اسلامي امارت د پلاوي مهم غړی ویلي چې د نجونو ښوونځي تړلو ته هیڅ شرعي دلیل نشته. ښاغلي ستانکزي ښایي لومړی داسې طالب چارواکی وي چې د خپل مشر په پریکړه یې په ښکاره توګه ننګولې ده، خو تر اوسه په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړې د بندیز په اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې یو بلې سرچینه به وایي چې دغه دواړه وزیران په مشخص ډول د نجونو په زده کړه د بحث لپاره نه دي راغوښتل شوي، خو پر دغه موضوع به هم حتما خبرې کیږي. د دغه سرچینې په باور پوهنتونونو کې د نجونو زده کړه ځنډېدو دوام به د اسلامي امارت د نظام لپاره ډېر نور چارواکي هم ناهیلي کړي دي. تېره ورځ داسې راپورونه خپاره شوي چې ښایي طالبان دغه وزیران ځینې دیني عالمان هم خپل مشر ته د لیدنې لپاره بوځي، خو په کندهار کې سرچینې وایي چې د دغه چارواکو سره دیني عالمان نه وو. دا چې د اسلامي امارت دغه دوه وزیران به وکولی شي چې د نجونو د خلاصون په اړه هغه نفرو ته قناعت ورکړي چې د نجونو ښوونځي یې بند کړي دي او که نه معلومه نه ده، او تر اوسه یې په ښکاره رسنیو ته هم په دې اړه څه نه دي ویل شوي دي. همدارنګه د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر تېره ورځ د مالیې وزارت لخوا د مالي جرمونو د معافیت په غونډه کې ویلي دي ولس باید په هیڅ صورت کې له خپل حق او مسلمو ثابتو حقونو څخه محروم نه کړل شي. ښاغلی ملا عبدالغني برادر دغه خبرې 2 ورځې وروسته له هغې وکړې چې د نجونو پوهنتونونه بند شول. د مالي جرایمو د معافیت په غونډه کې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ملا امیر خان متقي په پاکستان غږ وکړ چې په سرحد لانجې د هیڅ هیواد په ګټه هم نه دي، بلکې شته ولسونو ته چې د سرحدي کرښې په دواړو خواو کې پراته دي مشکلات جوړوي او د دواړو خواو په زیان دي. په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي مشکلات ډېر زیات شوي وو چې څو ځل جګړه هم رامنځته شوې وه. د دغه جګړې له امله کرښې دواړو خواو ته پرتو عامو خلکو ته زیانونه اوښتي وو، همدارنګه ځینې نظامي کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې وه. له هغې وروسته چې د نجونو ښوونځي چې تر 4م ټولګي پورته وو د اسلامي امارت لخوا بند شوي وو، داسې تمه کېده چې ګواکې ښوونځي به ډېر ژر خلاص وي، خو د دې برعکس په وروستیو کې یو داسې فرمان راغی چې د ښوونځیو څخه پرته پوهنتونونه هم بند شول.
په داسې حال کې چې د هیواد په ځینې شمالي سیمو کې لا هم د نجونو ښوونځي تر 12 ټولګي پورې فعال دي. کندهار ته د اسلامي امارت د دغو دوو مهمو وزیرانو سفر نتیجه تر اوسه نه ده معلومه چې بند ښوونځي او بند پوهنتونونه به د نجونو پر مخ بیرته خلاص شي او که نه. خو د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم د ملي ټلویزیون سره په یو مرکه کې له هغې وروسته چې د نجونو پوهنتونونه بند شوي او په پراخ کچه غبرګونونه ورته ښودل شوي په دغه مرکه کې وویل چې دوی پوهنتونونو ته ځینې موارد استولي وو چې دغه موارد باید دوی په نظر کې ونیسي، خو پوهنتونونو دغه مواردو ته هیڅ توجه نه ده کړې. له دې امله دغه زده کړې بهیر بیرته ځنډېدلی ده او تر امرساني پورې معلق ده او په مطلق ډول دغه ښوونځي نه دي بند شوي. همدارنګه هغه یادونه وکړه چې د اسلامي امارت هیڅ مشر هم د نجونو د تعلیم خلاف نه ده. اسلامي امارت باید هغه ټول موارد ډیر ژر حل کړي چې د نجونو پوهنتونونه او ښوونځي د هغې له امله بند شوي دي او دغه ښوونځي بندېدل د اسلامي امارت په بهرنۍ پالیسۍ باندې ډیر غټه اغیز پرې باسي. په اوسني شرایطو کې د افغانستان ملي بودیجه مطلق له داخلي عوایدو برابریږي، نو دا موږ او تاسو په خاصه توګه د مالیې وزارت ذمهداري ده چې د مالیاتو په راټولولو کې شفافیت رامنځته کړي، داسې شفافیت چې نه د امارت عواید ورک شي او نه هم پر صنعتکارانو او سوداګرو بې ځایه مالي بوجونه تحمیل شي. په نږدې هیوادونو کې د موږ تاسې ګاونډی هیواد پاکستان هغوی ته موږ دا خبره کوو چې د موږ او د تاسې د سرحدي ځواکونو ترمنځ لانجه نه د تاسې په ګټه ده نه د موږ په ګټه ده. په کرښه باندې مشکلات ایجادول نه د تاسې په ګټه دي نه د موږ په ګټه دي. زه چې تا ته د ورور مسلمان سیال په سترګه ګورم ته هم په هغه سترګه راته وګوره. تجارت د اصولو په رڼا کې را سره وکړه، راشه درشه د اصولو په رڼا کې را سره وکړه. تا ته چې مې لار درکړې ده د ترانزیټ ټوله مرکزي اسیا مې درته خلاصه کړې ده، زه هم حق لرم چې د تا له لارې نه له ترانزیټي لارې نه استفاده وکړم. او بار بار هم دا پیغام ورکړی چې راسئ د مفاهمې له لارې د مذاکراتو له لارې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې ټول مشکلات سره حل کړو. الحمدلله موږ له ګاونډیو سره هیڅ مشکل نه لرو، له ټولو سره که وړه پېښه راغلې که غټه هغه مو سره حل کړې ده، دا یې مو سره حل کوو. دا مسؤلیت ده، دا راله غاړې ده. موږ بدون نه یو، موږ غافله نه یو، موږ حساسیتونه درکوو. الحمدلله د موږ مسیران د کابینې غړي هغه په تیرو 40 کلو کې په دې انقلابونو کې جوشېدلي پاخه شوي، هغو دردونه لیدلي، هغو زندانونه لیدلي، هغو د کورنۍ شهادتونه لیدلي دي. هغه اوس ټول د ځان په کیسه کې نه دي، هغه د ملت د آبادۍ دپاره کار کوي، دلته د مستحکم اسلامي نظام د تقویت دپاره کار کوي. ځینې خبرې دي چې سم د سړي زړه ماتوي، مثلا ته وایې